د معدې مشکل تقریبا 50% اشخاص لري او زیاتره بیا د معدې زخمونه لري. اوس باید په دې ځان خبر کړو چې د معدې زخم د څه شي په واسطه پیدا کیږي. د معدې او کولمو زخمونه د څو اسبابو په خاطر رامنځته کیږي او تر ټولو غټ سبب یې اچ پایلوري انتان ده. دوهم د درد ضد درمل هم د معدې او کولمو زخمونه راپیدا کولی شي. همدارنګه سګریټ څکول، ټول الکولیک مشروبات او بالاخره زیات او دوامداره تشویش هم کولی شي چې د معدې او یا هم کولمو زخمونه راپیدا کړي. اخر دا خو هغه سببونه شو چې د معدې او کولمو زخمونه راپیدا کوي. راځئ پر دې خبرې وکړو چې هغه کوم مشکلات او حالتونه دي چې تاسو ته د معدې او یا کولمو د زخم په خاطر راپیدا کیږي. اول د معدې درد، د دلبدي او خواګرځي، د نس بادونه، د وزن ضایع، تر وخت مخکې مړېدل او د غایطه موادو توروالی. خو یوه خبره باید ستاسې په یاد وي، هر کله چې د معدې د زخم د ناروغۍ په شتون کې تاسو ته ځینې مشخص حالتونه پیدا شي، نو تاسو باید نور هر مصروفیت او وظیفه پرېږدئ او څومره چې ژر کولی شئ ډاکټر ته مراجعه وکړئ. هغه حالتونه په داسې شکل سره بیان کړو. اول که چیرې تاسې وینه استفراغ کړئ او یا هم ستاسو د خواګرځي سره یو ځای وینه موجوده وي، تاسې باید ژر تر ژره او حتما نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړئ. دوهم که چیرې ستاسو په غایطه موادو کې روښانه وینه ولیدل شي او یا هم غایطه مواد مو د وینې په خاطر تور رنګ اخیستی وي، نو تاسو مجبور یاست چې ژر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وکړئ. دریم که چیرې تاسې په لږ وخت کې ډېر وزن وبایلئ، نو تاسې باید حتما ډاکټر ته ولاړ شئ چې د وزن بایلل بیا دوه حالتو ته فکر کیږي. یا خو تاسې خوراک نشئ کولی، د خوراک په تېرولو کې درد او یا هم سختي لرئ، او یا هم کېدلی شي چې خدای مکړه د معدې او یا کولمو زخم په سرطاني حالت باندې بدل شوی. څلورم که چیرې تاسو ته د غذا په تېرولو کې سختي پیدا شي، یعنې د غذا ګوله په اسانۍ سره نشئ تېرولی، چې دا بیا د معدې د زخم په تعقیب د مریض زخم ته هم یوه اشاره ده. نو په دې حالت کې هم باید تاسو ژر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وکړئ. او همدارنګه که چیرې تاسو ته دلبدي او خواګرځي پیدا کیږي، تاسو باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ تر څو تاسو د ناروغیو د شدت او په سرطاني حالت باندې اوښتلو څخه مخنیوی کړئ. مګر که چیرې تاسو په خپله ناروغۍ کې بېغوري وکړئ، نو کېدلی شي چې بیا ستاسو د ناروغۍ د تداوي مصارف، مدت او شدت هم زیات شي او د دې امکان هم شته چې په سرطاني حالت باندې واوړي چې بیا نو علاج امکان نه لري. داسې لږ خبرې ولا پر تداوي باندې وکړو. په تداوي کې درې خبرې ډېرې مهمې دي. اول د ژوند د طرزالعمل بدلول، دا په دې معنا چې ټول هغه کارونه او عادتونه پرېږدئ چې ناروغي یې رامنځته کړې ده او یا هم ناروغۍ نوره تشدیدوي، لکه سګریټ او چیلم مه څکوئ، الکول او الکولیک مشروبات څخه استفاده مه کوئ، تشویش مو راکم کړئ. او دویمه خبره په تداوي کې درمل دی چې په هغه کې تاسو د پی پی آی درمل څخه، د ایچ 2 ریسپټر بلاکر څخه، د سکرلفیټ څخه، د بیسموت څخه او هم د انټي اسید څخه استفاده کولی شئ. د معدې او کولمو په زخمو کې په نیو بېسره واقعاتو کې اچ پایلوري موجود وي، چې د اچ پایلوري د له منځه وړلو لپاره بیا تاسو کولی شئ چې د اچ پایلوري ضد رژیمونو استفاده کړئ تر څو اچ پایلوري د وجود څخه ختمه شي. خو دوې خبرې هم باید په یاد وي. هیڅ وخت د وینې په ساده معاینات باندې مه خطاوځئ چې په وینه کې مې د اچ پایلوري معاینات مثبت شو نو زه اچ پایلوري لرم. زیاتره کسان دا غلطي کوي. دا خبره مطلق غلطه ده. که چیرې ته د اچ پایلوري اعراض ونه لرې، بیا هم 90% نفوس د یاد انتان سره مخامخ شوی ده او د وینې معاینات یې د ټولو دا مثبت ده. سوال پیدا کېږي چې اچ پایلوري معاینات مثبت څنګه اچ پایلوري نه لرم. د دې خبرې دلیل دا دی چې د وینې په ساده معاینات کې موږ ته د اچ پایلوري میکروب نه ښودل کېږي، اما موږ ته صرف د هغو مقابل کې د وجود په واسطه باندې جوړ شوی فوج یا انټي باډیان ښودل کېږي. نو که چیرې ته غواړې چې په واقعي شکل دا معلومه کړي چې زه په وجود کې د اچ پایلوري بکتریا او فعاله مریضي لرم که یا، نو ته باید د وینې او یا هم غایطه موادو کلچر وکړې، بیا تا ته دا درک کېږي چې ته د اچ پایلوري مریضي لرې که یا. دوهمه خبره دا دی چې پایلوري او د معدې د زخم لپاره دوه شیان تر ټولو مهم دي. هغه دا چې یو پرهیز مه پرېږدئ، پرهیز وکړئ دوامدار، او دوهم د وجود معافیت مو لوړ وساتئ. که چیرې پرهیز ونه کړئ او معافیت یې پورته نه کړي، نو چې هر څونه د اچ پایلوري دوا یې وکړي، د هغه جریان کې به د اچ پایلوري کوم دغسې اعراض به راکم شي. مګر که د هر وخت دوا پرېښود بېرته د اعراض پورته راپورته کېږي، ځکه چې اچ پایلوري یوه داسې بکتریا ده، یوه داسې مریضي ده چې هر وخت معافیت زورور شو دا په تا باندې کار نه لري، په وجود کې دې پټه پاتې کېږي. مګر چې معافیت یې ضعیف شو بیا حمله در باندې کوي. نو داسې پرهیز وکړئ چې هغه ټول شیان چې ستا ناروغۍ تشدیدوي، اعراض یې تشدیدوي او یا هم ناروغۍ رامنځته کړل، د هغه پرېږده مکمل له هغو څخه پرهیز وکړه او بل خپل د وجود قوت او معافیت قوي وساته.